ولا يعلم تاويله الا الله. الله وی دا دې په عقوبت او حقيقي معنا باندې خدای نه سوا بل څوک نه پوي. راسخین فی العلم وای دا د خدای د اړخ نه مونږ تراغلي دي. نو بهرحال اصله راغه د متشابه پختنی کول عبد الله صبیغ نامه او علامه قرطبی تفسیر کې روایت ذکر کړی دی په شرح کې. شاه عمر صاحب توی او سړی د عراق نه راغلی دی، داسې ایتونو پختنی کوي چې د ترجمه کې زمونږ گنجائش نشته دی. ټول قران یې پرې خېره متشابه پس نه خته دی. ویره ولې ماتا چرای واستنه دولوی ډنګونه ورته پیدا کړیو. عراجین من عراجین النخله، د کجوري یو دولوی ډنګونه ور سره ورته وای مسمکو منین کم زین راغلی نوم دې سدی او ورته وای من العراق و اسم عبد الله صبیغ هل تعرفني ما پیژني وی او انا عبد الله عمر ز عبد الله عمر ما تا عبد الله صبیغ او ز عبد الله عمر. نو چډانګي اوچته د دماغ پیواله نو وینه ترامات شو. نو چې بیا یو نور وینم پیراله عمر صاحب ته امیر المؤمنین ما خوشی کا زما دماغو کې لیوانتوبو دی ویني سره وته ختم شو. بیا به دا خبرې نه وینه ټول قران کې تام دا متشابه دي دي چې خلکو نه تاسو نه د دې عبد الله صبیغ ناولی زلف چې تفریخي عمر صاحب چې سوچو کچ یاره دا خبرې د خوارجو دي مؤمن کې زلفي پریخي نیو یو د منافقت د پاره دوی کې پری نصور توای لو وجدتك محلوق الراس لضربت الذي فيه عيناك. اے عبد الله صبیغ کما تلیدنه وای چې دا سر د خریله ما در نسټ پرې کو به می مردارولی به یقیني خارجي خبر دې نه خوارجو دي او سر دې خریله خو خبرو ته چې ګورم خارجي او سر ته چې ګورم زلفي پرې دې نو شک مې در کې راشي زکه دی واجب نه معنا زرو کې بیا مدینه ته رانش وای شړ چوي شړ عراق ته چې کوم والی او خط ولیکو وی ال تخلقو کې اعلان وکړ چې عبد الله صبیغ سره سو کیننی او چې څوک ور سره ناس هغه ته سزا ورکړه. دا خلکو عقیده خرابوي ولی څه چې لیکلو متشابه ایتونه ته سنې کړیو. امام مالک رحمت الله علیه ته سره راغی ورته وی الرحمن العرش استوا سمعنا دا متشابه استوا معنا ناس تر برابر ناس تا او ظاهری ترجمه دا خدای په عرش باندې کې ناستو. خدا ترجمه مراد نه د مفسرین وی دا متشابه دی. خدای تعالی په عالم نه چې دې مقصد د الله سره دی کریمان. نو کس ورته راغی مالک صاحب ته وی الرحمن العرش استوا سمعنا دا ناغه مبارک دا سر ټیټ کړه تندې دا سیونیو سوچ کړي چې جواب نور کوم خلکو تبوای چې امام مالک صاحب نه غیر کنه پوي کا جواب ورکوم دا جاهل خود ته ایتونو پختنی کوي چې دا متشابه دي سره ورته بیا را پورته ورته وای الاستواء غیر مجهول. استواء څه معلومه نه مجهول شی نه دی. خلکو ته پته چې استواء مقصد څه شی دی. والکیف مجهول کیفیت مجهول دی. خلک خبر نه دي چې دې کیف څنګه دی. الله تعالی دې علم. والسؤال عنه بدعه د دې تپوس کول د مولانا بدعت دي. واراك رجلا سوءا فخرج عني ما تدیر بیکار سره ښکاری یو زمانه ورک شبیانه نشم وای شړل ته پټول قران کې لای الرحمن العرش استوا پختنی کې زما نو عرض می دا کو چې دا آیتونه قران کې دی نبی علیہ السلام نے ترمذی حدیث ته اذا رايتم قوما يتبعون المتشابهات فاحذرهم دا سه قوم مولیدا چاغي متشابهات او پسې روانو نو فاحذرهم دوی او راوي او ځان د دینه او ساتي تعلق و سم ساتي ناس ته مکوې قید مخربي. بهرحال زما موضوع دا نو بل اختلالم عرض می داو چې د ایمان کمال هغه چې راځي په حب فی الله او بغض فی الله کې د الله د دوستانو دوستی او د الله د دشمنانو دشمنی او بل چې د ایمان کمال دی نو هغه په خوف او رجا کې دی د الله د رحمت امیدونه او د الله د عذاب نه یرا. ومعضل السامعين دا معاندين اولیاء معاندين الرسول یقینی خوارج دی. دا دی په خارجیت کې شک نشته دی. دا دیوبند علماء عقاید علماء دیوبند تصریح سره وایي چې محمد ابن عبد الوهاب النجدي متبعين چې مسمى په غیر مقلدینو وهابیون سره دي وایي
دا غي برکه نحن نفتي بهم بما افتا به الشامي من دا غي پاک کاغه فتوا ورکو کما فتوا چې علامه شامی ورکړی دا او علامه شامی فكتاب البغاة والخوارج کې تصريح سروائي شو متبعي محمد ابن عبد الوهاب النجدي هم فرقة من الخوارج. دا محمد ابن عبد الوهاب النجدي متبعين شدي دا خوارج یو ډله ده. دارنګه نسائی په حاشیه باندې چې کوم حیات سندی رحمت الله علیه لیکلی ده هغه باندې په حاشیه کې وایي واما متبعي محمد ابن عبد الوهاب النجدي المسمى بالوهابيين وغير المقلدين هم فرقة من الخوارج. دا محمد ابن عبد الوهاب النجدي متبعين چې مسمى بوهابيانو دي بغیر مقلدين سره دي دا خوارج یو ډله ده. تعجب هغه خلکو ته هغه مليانو ته چې موږ ته وایي تاسو تشدد کوئ تاسو تیزی کوئ حال دا دی چې هغه د دیوبند علما زمون احناف فقها هغه وایي چې وهابیان دای خوارج دي. راشي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خوارج متعلق څه فرمایي الخوارج هم كلاب النار الخوارج هم كلاب جهنم. مصنف ابن ابي شيبه دا حدیث ذکر کړی دی خوارج چې کوم دي دا جهنم سپیری دا اور سپیری دا شان دا نسائی پر روایت باندې نبی علیہ السلام فرمائی توبہ لمن قتلهم وقتلوه ولو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. یعنی غره هغه دی چې د خوارجو د لاس شهید شي او غره غازی هغه دی چې خوارج مردار کړه. نن خدا د محمدیانو نه دادا پاغه ورځ باندې با دا وهابیانم بیا محمد رسول الله ته چغي وهي. علامه قرطبي فالتذکرہ فی احوال الموت و امور الاخره کې دا روایت ذکر کړي د قیامت ورځ براشي سختی به جوړ شي 300 کال جړا به وشي پیغام به وشي رسول مقبول علیہ السلام به شفاعت شروع کی آخر کې پولیس رات تب رفتار شروع کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی زب مقام محمود کی یمین العرش کی بیم کلتا یدیه یمین راسخی رخصوچونه بنکوي الت رسول الله مبارک وي زب یم پولیس رات تب زما امتیان راشي امتیان چې پولیس رات راشي لنډ به جهنم وي اور بوي لمبي بوي سختي بوي د پولیس رات سختي ته چې ګوري د ټول امت